روزګان کې د سبت کلبونو ترمنځ د کلب لیول 50 اوري سیالي پیل شوه. روزګان کې د کرکټ برخې مسولین وایي دا سیالي د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې په هدایت د روزګان کرکټ امریت برابرۍ د نو سبسو کلبونو ترمنځ په 50 اوريزه بڼه پیل شوه چې 25 ورځې به دوام وکړي. روزګان ولایت کې د سبت کلبونو ترمنځ د کلب لیول 50 اوريزه سیالي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې په هدایت د روزګان کرکټ امریت برابرۍ پیل شوی. د پیل په مراسمو کې د روزګان کرکټ ولایتي مسؤل ترڅنګ ګڼو ورزشکارانو او یو شمیر ځوانانو هم ګډون کړی وو. د یادو سیالۍ د پیل په مراسمو کې د کرکټ مسؤل خیر الله افغان ویل لدې لوبو څخه مخه د 2015 کال دوهم درجو ولایتي لوبو ته د غوړه لوبغاړو پیدا کول دي. نوموړي ویل د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې په هدایت دغه ولایت د کرکټ امریت په رهبرۍ د نو سبسو کلبونو ترمنځ په 50 اوریزه بڼه پیل شوی چې 25 ورځې به دوام وکړي. لوبغاړو او مینوالو ورزش ته پر لا زیات کار کولو ټینګار وکړ او ځوانانو یې کرکټ او ورزش کولو ته تشویق کړل. د لوبغاړو په خبره چې د اسلامي امارت پر راتګ سره امنیت تر بل هر وخت ښه سوی، همدا لامل دی چې په ډاډه زړه او د امن په فضا کې ورزش کوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې روزګان کې په 50 اوریز ډول په لوړه کچه ټورنمنټ دایریږي.